التین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 95مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دې له امن څخه ډک ښار مکې باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډېره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هیئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپه راړولو له ټولو مخلوقاتو څخه په ډېره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هېڅکله نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره له دې ښکاره حقایقو وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟